حدیث مبارک کې راځي چې الله تبارک وتعالى چې کله د خپل بنده سره محبت وکړه نو محبت چې خدای پاک د کوم شخص سره وکړه د حدیث مفهوم دا دی نو الله تبارک وتعالى په عرش کې او د عرش نه لاندې اولنی اسمان کې دا اعلان وکړه چې دا فلانکی بنده چې دی دا ما ځان له دوست جوړ کړی دی هغه اولنی اسمان والا دویم والا دریم والا څلورم والا دا خبره چې د رب دا خبره ده او بیا دا لاندې اسمان والا چې کوم ملایکې دي دا د ځمکې والا خلکو ته دا خبره ورسي چې فلانکی سړی دا د الله تبارک وتعالی دوست دی نو چې هغه خلک چې د چا په زړه کې نفاق نی الله تعالی د مونږ او تاسو نفاق نه وساتي د نفاق او د حسد هیڅ علاج نشته دی هغه خلک چې نفاق یې په زړه کې نی او دا د ملائکو د اواز خدای پاک هغوی زړونو ته ورسي او بیا هر هغه خلک چې نفاق پکې نه وي هغه ټول د هغې الله د بنده سره محبت او رابطه جوړه کړه